الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. ډیرو خوږو مسلمانانو ورونو، تیره ورځ د دې ورورګل او د دې صاحب په باره کې یو اصلاحي کلیپ ما کړی و. وجه هم دا و چې د دې ورور څومره ما کلیپونه هغه سرچ کړل، اکثر پکې هغه خوبونه دي او یا پکې دا قصې دي، څه پکې د ماشومانو قصې دي، یا پکې ضعیف روایتونه هغه بیانوي. او مهمه دا ده چې یو غټ فضیلت پیدا کړي چې هغه ربلا یو ببولاله یو کاره قصه یو خوبي خو چې عوامو ته هغه غټ ښکاره شي او عوام په هغې باندې هغه مصروفه شي او خوشحاله شي ورته او هغه واوري او ډېر خلک یې واوري او نوم ورته د اصلاح ورکوي. او حال دا دی د مسلمانانو د اصلاح دپاره رب العالمین دوه شیان موږ ته راکړي دي. یو قرآن کریم دی هغه موجود دی، دویم د نبي صلی الله علیه وسلم صحیح احادیث دی هغه موجود دي. یقین فرق وکړئ محترمو، صحیح احادیث دومره زیات دي چې په خپل عمر کې مونږ په هغې باندې عمل نشو کولی، دونه ډېر دي. د انسانانو د اصلاح دپاره دغه دوه شیان دي او دواړه موجود دي. یو سړی رالګېږي د دغې دواړو شیانو نه مهمو نه چې زموږ اصلاح پې هغه کېږي، په خوبونو او قصو باندې مسلمانان مصروفه کوي، نو په دې وخت کې د مسلمان او د یو عالم په صفت باندې دا د مسلمان او د عالم وظیفه ده او واجب دی چې د هغې وضاحت او بیان وکړي. ځکه مشکل ټول عوامو ته سر پکې عوام خوري، ځکه چې وخت هم پکې خراب شي، ستړی هم پکې شي، نتیجه هم فایده ورنه کړي، نه په قبر کې نه په آخرت کې نه په دنیا کې. د په دې وجه باندې دا ضرور او فرض ده چې د هغې بیان وشي. په دغه نیت باندې د دې وضاحت مو وکړو، نو په کار دا و چې دې ورور دا خبره منلې وی او دا یې عوامو ته ویلې وی چې واقعا دا خبره زما صحیح نه ده، دا ما اورې یا به صحیح بیانوم یا به دا کومه یا به اصله بیانوم نو یا به کوشش کوم صحیح بیان کوم. دا چې یو سړی مسلمان یو اخلاص وسره ځکه دا دین مسلې دا ولا په کار وي. لیکن عکس دې ورور یو څو خبرې یو څه پکې ګیرې دي، یو څو خبرې کړي دي، ولو که هغه د جواب قابل نه دي. وجه دا ده چې کومې علمي خبرې په هغې کې نشته، لیکن دا ده چې یو څو ګیرې دي او عوامو ته یو څو شبهې دي، د هغې د وضاحت د وجې نه غواړم چې یو څو خبرې وکړم. اول دا وایي چې زما په مخ باندې هغه دا دغه راوستی دی او ما ورته زړه د ده په دغه باندې لګولی، الله تعالی اجر درکړي وروره، لیکن دا زموږ مقصد نه دی. ستا په مخ باندې دا دغه راوستی دی او تا سره زموږ کوم پوله پټي باندې دا خو ما په هغې کلیپ کې هم د دې خبرې وضاحت کړی دی. ته زموږ زړه یې ځیګر یې، ته زموږ ورور یې، مسلمان یې، کلمه دې ویلې ده، در باندې خفه کېږو، الله دې ستا حفاظت وکړي، الله دې تا د شرونو فسادونو نه وساتي، الله دې ښایسته علم درله درکړي. دا ما په هغې کلیپ کې هم دعا کړې ده، ښایسته صحیح علم دې الله درکړي چې عوامو ته هغه بیان کړي. ستا به د نشر سره د علم د خورولو سره هغه شوقي، لیکن الله د علم درله صحیح درکړي چې د هغې وضاحت وکړي. نو دې عکس دې دا خبرې کړي دي. نو په دې وجه باندې موږ د ټول دا پیرامید په دې بدن باندې ټول هغه زړونه ولګول، په مخ ماته مناسب ښکاره نه شو چې هغې ته ولګوم، نو ټول وجود مې په دې زړونو باندې هغه ډک. نور مقصد مې دا ده چې دغه زما مقصد نه ده چې لکه په دې کې تا سره زموږ کم کینه او حسد او بغض دی. دویمه خبره دا ده چې وایي دا نیم مخې ښکاره ده، وجود ښکاره دی او نیم ښکاره نه ده. الله بنده دا اوس څه خبره ده، دا ضرور ده چې زه اوس په دې کلیپ کې ټول د خپو پورې ځان ښکاره کړم، دا اوس څه خبره چې دې کې همدغه رنګې درېیمه خبره کړې ده. وایي دا وایي په ما باندې ځان مشوروي، دا اوس الله ته پته ده چې زه ځان مشوروي مشورې دا مسلې د زړه پورې، دا مسلې الله سره دا په قیامت کې معلومیږي. دا ما او تا یو بل سره نشو هغه سپینولی چې څوک د چا لپاره لګیا دي، دا مسلې د آخرت سره هغه تعلق ساتي، هلته بیا په میدان باندې پته لګېږي. بله خبره څلورم یې دا کړې ده چې دا کراماتو نه منکر دی، دی کرامات نه مني، تهمت او دروغ او بهتان یې په ما باندې لګولی دی. او حال دا دی کلیپ تاسو واورئ، ما کله په هغې کې ویلي دي زه کرامت نه منم. بل دا دی چې په هغې کې چې هغه کوم د کرامتونو په باره کې د مریم علیه السلام قصه بیانه کړې ده او د اصحاب کهف او د عاصم رضی الله عنه نور د الله بنده دي، نو څوک انکار کوي؟ خو په صحیح حدیث سره ثابت دي. دا خو موږ ته وایو چې ته د الله بنده مسلمانانو ته دغسې صحیح دین بیان کړه، هغه خو په صحیح حدیث سره بیان دي، ثابت دي، یو په قرآن کې ثابت دي، یو په حدیثو کې. دا خو موږ منو که نه؟ موږ کرامات منو، عزتمندو. که دا به ته نه منې په ما باندې دروغ وایې، ځکه چې زه وایم زه منم، ته وایې چې نه منې. بلکې موږ دقسې دا دروغ و خوبونه نه منو، دغه دا قصې نه منو چې دین ته سړی جوړ کړي او په هغې باندې سړی جهنم ته ردی او څوک یې جهنم نه وباسي او څوک یې جنت ته هغه نه باسي او راوباسي. دغه الله نه منو. نور چې صحیح هغه بیان که هغه موږ منو، په سر سترګو منو. بله خبره دا کړې ده چې وایي دا د امت ټوټې دی، اوس اتفاق او دا ټول مسلې دي. دا خبره دا غلطه ده، عزتمند ده. په دې باندې مسلمانانو ته دوکه مه ورکوه. اتفاق چې راځي آیا دا په منګړتو خبرو باندې راځي، په خوبونو باندې راځي، په ماشومانو په قیسو باندې راځي، او که د الله په صحیح دین باندې راځي؟
عزتمندو نن سبا چې امت څومره ښکته روان دی بې اتفاقۍ ته وجه هم دا ده چې دا بدعات رسومات دي دا ثبوت نه لرل خبرې دي هغه صحیح دین شاته شوی دی نو صحیح دین چې کله هغه موږ عملي کړو نو بیا اتفاق هم راځي کفار به هم زموږ نه بیا منډې وهي نو دا صحیح دین چې تا ته بیانو دې ته اختلاف وي اختلاف هغه څوک اختلاف کوونکی دی چې حق ورته ښکاره شي او هغه یې نه مني هغه اختلاف کوونکی مثال به طور ما تا ته وویل چې دا ته قصه بیانه کړې دا دین نه دی او ته اوس یې نه منې نو اوس دا اختلاف ته راولي که زه راولم چې یو حق بیان شي حق نه منونکی اختلاف راولي نه دا چې هغه حق بیانونکی هغه اختلاف راولي په دې خبره باندې سوچ وکړئ نو ستاسو ذهن به بخلا شي عزتمندو که غواړئ چې زموږ اصلاح اتفاق راشي صحیح دین هغه موږ هغې ته منګولې ورکړو په هغې باندې عمل وکړو دغه خبرې دا عبسي خبرې دي اتفاق زموږ په صحیح دین باندې راځي بله دا د عزتمندو چې دې ورته ما ویلې خپله به دې خبره کې هغه اقرار هم کړی دی اوس وایي چې ګوره وایي دا ما نه دي ویلي چې دا حدیث دی سبحان الله ګوره عزتمنده چې ته اوس وایي چې دا حدیث نه دی صحیح ده دا عوامو ته دې مخکې ول نه بیانوو چې ورونو دا چې زه بیانوم دا ګوره حدیث نه دی دا د قرآن آیات نه دی د الله د پیغمبر خبر نه دي دا د یو عالم دی او هغه یو خوب دی یا قصه ده نو بیا ته نرشه چې یو مسلمان ستا دا خبره اورېدلې وه دا د اویا زره پیری ذکر دا د یو مسلمان ستا دپاره وي هر یو به ته ویل چې زه مړه چې د الله پیغمبر خبران ده د صحابو خبران ده د یو سړي خوب لیدلی دی او هغه ماشوم کشف شوی دی او په دې باندې څوک جنت ته نه باسي جهنم ته هېڅ چا هم دله نه بیانوله د تا وضاحت ته هلته ولې نه کې په کار تاله دا ده چې کله مسله کې داسې ویو چې دا حدیث نه دی دا قرآن آیات نه دی دا د یو علیم قصه ده یا د هغې خوب دی دا زه خوب بیانوم یا ته قصه بیانوم نو بیا که چا دله اورېده وزګارو اوري به الله که چا نه اورېده نه به اوري دا وضاحت به دا باندې فرض دی بله خبره اخره کې دا کړې ده وایي چې ستا خپل دین دی او زموږ خپل دین دی دا خبره دی خطا ده نه ته کافر نه زه کافر یم ټول مسلمانان یې زموږ او ستاسو یو دین دی باید او دین نه زما د نیکه دی نه ستا د نیکه دی هغه دین به بیانوو په تام فرض ده او په ما فرض ده عوامو ته چې هغه صحیح دی ځان به په عذابې ځان به کړی صحیح خبره به هغه ګوري هغه به عوامو ته بیانې دا نه ستا دین دی نه زما دین دی چې ته به خپل کوې زه به خپل کوم دا په ما باندې فرض دی که ته ګډې وډې وې زه د عوام مسلمانانو ته هغه دا بیانوم په آخره کې دا خبره واوره چې زه دې خبرو ته وزګار نه یم دا خبرې ما له خوند راکوي چې تا کلیپ کړلی او ما کلیپ کړی دا زما دغه سره هغه مزاج مې نه غواړي دا خبرې کوم چې مې اول کلیپ کړی و د اصلاح په نیت مې کړی و عوام مې مخاطب کړي چې عوام مسلمانانو صحیح دین راونیسئ قصونه تېر شئ د دینه بعد که څوک تا پسې ځي یو ځل نه سل ځلې در پسې درشي قبر یې خپل دی آخرت یې خپل دی که هلته ورته ثواب رسېږي که سزا ما بې خپله غاړه ازاده کړه هر سړی عاقل دی په هغې باندې هغه پوهېږي تا خپل اقرار وکړو چې دا ما نه دي ویلی چې دا حدیث دی چې حدیث نه دی او دا د یو بزرګ واقعه ده نو اوس او په هغې باندې سړی جهنم ته او جنت ته نه باسي دا عقل مني نو په دې وجه باندې بل کلیپ دا قیسې میسې ونه کړي داسې کلیپ تا ته زه وایم په دې خوشحالېږم چې ته ما ته ثابت کړه بلکې ته څومره پاکستان افغانستان هندوستان کې څومره مشران دي څونه دي مولین دي په ټوله دنیا کې دي ما ته دې ثابت کړي داسې نه چې هغې دا ویل او دا صحیح دی پلانکي بزر داسې ویو چې دا په حدیث کې شته دی پلانکي حدیث دی او پلانکي کتاب کې د اخلاق زه بیا په سر سترګو ومنم ټول مسلمانانو ته به زه ویم چې وروره دا صحیح دی چې داسې نشي پیدا کولی نه هسې قیسې خپل وخت هم مه خرابوه زما هم مه خرابوه زه د عبسو خبرو ته هغه وزګار نه یم د دې وجې نه تا ته اخره کې دا خبره بیا هم کوو چې د الله نه ویرېږه صحیح دین بیانولی شي بیان یې که او که نشي بیانولی نه دا قیسې او خوبونه مسلمانان په دې باندې هغه مه غر کوه وختونه وله پې مه غر کوه او اسې د کار یې مه وباسه بله دا ده چې دې ورور دا خبره هم کړې وه چې دا د ذکر نه خلک د الله د ذکر نه خلک منع کوي د الله بنده ما کله ویلي د الله د ذکر نه خلک هغه موږ منع کوو بلکې ویو چې موږ پیدا شوي د الله ذکر دپاره یې ذکر بلکې چې باید موږ له پکار دا ده چې هغه ډوډۍ وخت کې موږ د الله ذکر بیان کوو یو وخت هم د الله د ذکر نه موږ هغه عبث شړ پرېنږدو بلکې که زما هغه صفحه وګوري نو الحمدلله اکثر زما بیانوم دغه ذکر او عبادات او دې ترغیب دې ته لیکن الحمدلله صحیح حدیث هغې کې بیانوو زما مقصد هغه دا کوم چې مې په مخکې کلیپ کې کړی و چې غلط مه بیانوه چې ثبوت نه لري په آخره کې دا خبره واورئ عوامو تاسو ټول به سوچ وکړئ ګورئ دا ورور چې دا خبره کوي چې
بزر دا داسې دغه ایجاد کو او بیا یو ماشوم ته کشف وشو دا کشف د آخرت دا جهنم چیرته دی دا پېښور کې چیرته چارسده کې دی پېښور کې دی چیرته دی چې دا کشف ورته کېږي دا آخرت کې دا الله سره دی نو دا کشف چې کېږي دا خو په وحي سره کېږي که نه دا خو چې کېږي نبي ته کېږي نو اوس نبي شته نبي صلی الله شته نشته دی دا وحي چا ته کېږي اوس که وایي چې خوب لیدلی دی نو خوب یو خو د پیغمبرانو خوب هغه وحي نو اوس دا خوب دی دا خوب وسو خوب باندې چېرته احکام هغه بیانېږي بل دا به څوک مونته ثابت کړي چې دا خوب دا شیطاني دی که نه شیطان ورته راغلی بیا به بل دا دی تا ته دا در کوم دا خبره کومه ته ما ته څومره چې مولین او مشران دي ټولو ته دا ویوه صحابه څومره هغه عزتمن او په دې امت کې بهترین خلک دي چې د هغې نه غوره خلک نشته دی د الله د پیغمبر ملګري دي نبی صلی الله علیه وسلم چې وفات کېده یا په حجة الوداع کې تقریبا 1,40,000 څه د پاسه دومره صحابه وو دې ټولو کې یو صحابي نه ماته نقل که چې هغې ته داسې کشف شوی چې هغې ته آخرت کې داسې جهنم ښکاره شوی یا ورته جنت ښکاره شوی چې دومره صحابه ورته کشف نه کېږي عزتمندو عوام مسلمانان تاسو سوچ وکئ صحابه ورته کشف نه کېږي یو صحابي ته هم داسې کشف نه کېږي چې هغې ته جهنم یا جنت هغه ښکاره شي چې څوک پلانکی په جنت کې دی او په جهنم کې دی اوس یا څه د پاسه 100 کاله مخکې ماشومانو ته دا کشف کېږي د جهنم او جنت دا عزتمند دا زمونږ دین دی دا ټوغې نه دي نو په دې وجه باندې دا زمونږ یو وظیفه وه چې دا کلیپ ما کړی او آینده وخت کې مهرباني به عزتمند دا چې داسې کلیپونه بېځایه مه کوه چې هسې قیسې میسې پکې که صحیح دغه کم اعمال چې کوم دي صحیح ښودلی شي راته ویښې دا کتاب دی او دا دی او صحیح دی حدیث کې راغلی دی صحیح ده زه به دې شکریه ادا کړم چې نه د ما خپله خبره عوامو ته ورسوله او په تا مې غاړه ازاده کړه نور که څه شی بیانې قیسې بیانې خوبونه بیانې قیامت ستا خپل دی او قبر ستا خپل دی که څوک دې اوري د هغې قبر خپل دی او قیامت یې خپل دی ما فی الله نه رانیسي هذا وبالله تعالی التوفیق والله اعلم